دادا په خیر بچی په خیر سلام علیکم ویشي بچی د یونیورسټۍ نه رالي او دا چې یونیورسټۍ نه رالم کښېنه بچی کښېنه خدایه وایم د دې بوډاوالي دې خدای بنیاد وباسي ټول خپې لاسونه م خوږېږي ها دا راته وایه زویه چې یونیورسټۍ ته خو ته لاړې د داخلي دې سینجش چلو کړو زویه دادا نور لکان خو داخلي وکړو زما هغه پاتې ده ولې دادا هغه چې کوم دی 2 کال لپاره داخلي کړي یونیورسټۍ 2 کال یې اخري که نه نو د هغې 3 لکه روپۍ غواړي هغه هلکانو ورکړې پلارانو سره راغلي وو بس زه م رالم ما چې داجي ته ووایم نو بچی ما سره خو دونه پیسې نشته 3 لکه روپۍ خو ډېر لوی رقم دی بس داجي چې پیسې سره نشته نو بس پرېږدم 14 پورې مې ویلې دي او دا 2 کاله به پرېږدم یا الله ته څه بندوبست وکړې نه بچی اوس بیا ته څنګه پرېږدې د 14 پورې ته دلته راورسېدې 2 کاله درته پاتې دي یا خدایه زه څه چل وکړم خیر دی داجي نو بس اوس بیا پرېږدم خیر دی څه مسله نشته دی نه بچی زه به خپل کوشش کوم بچی ته داسې چل وکړه که نه چې زویه دا ډوډۍ مې د حلقه نه تېرېږي بچی داجي روټۍ وخوره ښه نه که نه بچی داسې چل کومه زویه که نه چې زه هغه برکلي خان له ورځم او هغه ته څه سوال میلت کومه که پیسې یې راکړې نو الله به خیر کړي بچی زه راځم ښه بچی زه یم بچی چې زه ژوند یم زه به درله غم کوم ته بچی ډوډۍ وخوره ته ډوډۍ وخوره سلام علیکم خان وعلیکم سلام ردګل کاکا څنګه خان بس خو څه بخي و خانه خیر شه څنګه دې راته وکړو یاره خانه ډېر مجبوري را په مخه کړې مې او زوی مې 14 جومات پاس کړی دی او ډېره لا 2 کاله ورته پاتې دي او د هغه د داخلۍ دپاره راغلی م نو ما یې خان که تاسو راسه څه مدد وکړو نو کاکا څومره پیسې دې پکار دي خان 3 لکه روپۍ مې پکار دي 3 لکه روپۍ 3 لکه روپۍ څه شی دی څونه چې ستا پکاري زه ستا تابعدار یم خان خدای د سره خو وکړه هسې کاکا یو خبره مې کوله 3 لکه روپۍ خو به زه تا له قرض درکړم خو دا به بیا ما له کوم ځای نه وکړي ما ته منظور ده دا د کور شتام خان ما ته حواله کړه نو ته بیا داسې کار وکړه که نه چې زما منشي سر ملو شه هغه به تا له 3 لکه روپۍ درکړي صحیح ده ټیک ده خان او که چا سکیل چې نوکر ته ووایم الله م خوشحاله کړي ښه ځه ورشې ځه ورشې ځې کاکا مساجر زیر ځان وویشتو داسې به زه هله زه کشاب هلته پروت دی یا بچی دا ولې بچی دا ولې مداجي ما ته پته ده چې خودکشي ارامه ده خو ما په دې وجه وکړه چې تاسو یونیورسټۍ ته داخلې له ولېږلم هلته هلکانو زما ډېره بېعزتي وکړه داجي زمونږ خپل جیداد والا کسان دي داسې خبره نشته زمونږ هلکه ویګي هغه د یو نوي کس خو داخلي اخیستی هلکه باچا دا نوی کس څوک را روان دی هلکه دا څومره بنیاز او بادار روان دی هلکه دا کالج د ده دی بس غم مه کوه زما د ښکار نه به نه بچ کېږي حاجي دلته څه کې یاري دې یونیورسټۍ کې مې داخله اخیستې ده
موږ څخه اول ملاو شه که نه بیا زه خپل ډیپارټمنټ ته نه نو تاسو څه وایې ماته موږ به تاسو ستا سینیر یو ستاسو ګپ شپ لګو ها نو څه ماته څه وایې زه دلته کومې داخلې ته راغلی یم ولې دې راته ها وګورځوئ نو ما تاسو څه ویلي یا سپلی وباسه سپلی وباسه شب سپلی ته وباسه وباسه کس چې راشي سپلی وباسه اسماعیل دا وروته غاړه ته واچو شب زه ډان اینډ ډان زما په رول بدل ته چلیږئ دا زموږ مشر زموږ ډان نه دی سیدې د کرشته ها ورشه ډېره پاڼې ولرمه ورشه شبی پاڼې ولاړئ قدم مونږ نن دلته پاڼې خورو ریکارډینګ ولوکه شابه دا خوره شبه ریکارډینګ ولوکه شابه ټول پکې راواړوه خوره که نه شبه وکړه ریکارډینګ ته وکړه کته پر سپلو ته ولې ونیسه بس یو دا پنسل اوس نو سینې خوري پنسول وسله داسې مې راغلی پنسول پنسل ته ولونیسه اسماعیل کالر ونیسه کالر ولوسه دا موږ خبره نه مني غونډه پکې راوړه غونډه پکې راوړه ونیسه غونډه پکې راوړه تاسو ویډیو مو لږه پکې یاد دې سر غونډه پکې راوړه سیمه څنګه ده خاري دا وګوره راشه راوړه پکې غونډه پکې راوړه دا څه ته کاوه دې ونه یاد کس راځي نه پاڼې ولا خلک ورته پاڼې نو کومه دا غاړه ته وسه ورواچوه علامه ونیسه وته فایل وته ونیسه دلته بړون به مونږ سره ونیسه وته ها بیا به نو کارونه کې کالج ته راځي که نه زمونږ د ډان په رولز به چلېږي پوه شوې بیا به د ویک کې نه تپوس کې چې دلته راځي هغه خبره ته نشي چلېږي چې دلته راشي زه شابه نو زه شابه لکه ګزاره دا غالب نه دی هغه یونیورسيټي کې چې د خلکو کمیس او پرتوک شلو هغه بېعزتي چې ولا کړې وه دا دی که نه سمه یې جوړه کړې او که نه یا بچه دا دې څه وکړل زه چاته پرېږدم خدای زما خو ملا ماته شوه الله د داسې خلکو خدای کورونه روان کې څوک چې په کالجونو کې دا پولینګونه کوي زما خو ځوان زلمې سوی لاړه زه دا خپله زړه چاته وښیم یا الله تباه کړې هغه خلک څوک چې په کالجونو کې داسې پولینګونه کوي چې ماشومان په خودکشو باندې مجبور کړي